अस्सलाम वालेकुम। अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی. دوستانو متحده عربي اماراتو حکومت اعلان وکړ چې د جولای په لومړۍ نیټه به جوماتونه او عبادت ځایونه بیا پرانیزي. خو چې کوم څوک جوماتونو ته راځي د دې لپاره شرایط هم وټاکل. نو راځئ چې د غواړو باندې ځلونه خبر کو سره کچېرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا ضرور د سره سبسکرایب کړئ او کچېرې فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ او بلدا چې د ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو دوی ته هم معلومات وشي. ها سیف الزهری کم چې نېشنل کرایسس ان ایمرجنسي مینجمنت اتھارټي ویان دی د 13 ورځې یو ورچوال پریس کانفرنس کې اعلان وکړ چې متحده عربي اماراتو کې به جوماتونه او عبادت ځایونه د اومې میاشتې اولې نیټې څخه بیا پرانیستل شي خو 10% کیپیسټي سره 10% کیپیسټي نه مطلب دا دی چې په سلو کې به 10 کسانو ته اجازه وي چې مسجد ته داخل شي او بل دا چې د جمعې مبارکې ورځې لمونځ تر راتلونکي خبرتیا پورې بند دی نو چاته اجازه نشته چې د جمعې مبارکې ورځې لمونځ په مسجد کې ادا کړي. خو د دا هم زیاته کړه کم جوماتونه چې صنایع ایریا کې دي او ورسره په هغه سیمو کې کم ځای کې چې زیات لیبر پاتې کیږي د هغې ترڅنګ شاپینګ مالز او پبلک پارکس هلته به تر راتلونکي خبرتیا پورې بند وي. د زیاته کړه چې د صحت ادارې د ملا امامانو او د مسجد کارکونکو څخه کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټونه اخیستي دي ترڅو دوی د عبادت کوونکو د صحت خیال وساتي. نو راځئ اوس هغه شرایط هم درته وښایم کم چې د اماراتو حکومت لخوا د جمع لمونځ کوونکو لپاره ټاکلي دي. اول شرط د دې لپاره دا ټاکل شوی دی چې د لمونځ کوونکو په منځ کې به 3 متره فاصله وي. دوهم لاس ورکولو ته اجازه نشته. دریم اودس به په خپل کور کې کوي او بیا به مسجد ته راځي. څلورم کچېرې هم کم چا قرآن کریم تلاوت کوو نو باید دوی خپل قرآن کریم له ځان سره راوړي. پنځم واړه عبادت کوونکي باید الحسن ایپس په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړي ترڅو دوی هغې له لارې تعقیب کړی شي. شپږم کم څوک چې دایمي ناروغان دي یا د زړه ناروغان دي او یا لویان دي دوی د مسجدونو ته نه ځي. په دې شرایطو کې دوه شرایط نور هم دي کم چې خلیج ټایم دلته نه دي لیکلي په هغه کې یو ماسک اچول دي چې ماسک به مو همیشه اچولی وي او بل جاینماز یا مثالې راوړل دي. کم څوک چې مسجد ته راځي هغو سره به خپل جاینماز یا مثاله ورسره وي ترڅو په هغه باندې لمونځ ادا کړي. نو دا هغه شرایط کم چې اماراتو حکومت لخوا په جمع سره لمونځ کوونکو لپاره ټاکلي دي. نو دلته به دا خبره یو ځل بیا درته تکرار کوم چې په متحد عربي اماراتو کې به مسجدونه د اومې میاشتې اول تاریخ څخه بیا پرانیستل شي خو 10% کیپیسټي سره 10% کیپیسټي نه مطلب دا دی چې په سلو کې به 10 کسانو ته اجازه وي چې مسجد ته داخل شي. خو په دغه کې ځینې مسجدونه کم چې په صنایعي سیمه کې دي مالز کې دي پبلک پارکونو کې دي او یا داسې ځایونو کې دي کم ځای کې چې لیبر زیات اوسیږي نو هلته به تر راتلونکي بلې خبرتیا پورې مسجدونه بند وي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو د ګټور تمام شي وي. که چېرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ او بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو دوی ته هم معلومات وشي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.